قوي او دنګ را باندې بد لګي، قوي او دنګ را باندې بد لګي، یو نیم ملنګ را باندې بد لګي. ماښام شو بیا خالی لاس راغلم ورته، د خپل کور رنګ را باندې بد لګي. تش مړوندونه را یادېږي د چا، د بنګړو شرنګ را باندې بد لګي. هغه خیرخوا دی او که څه بلا ده، هغه خیرخوا دی او که څه بلا ده، هغه بدرنګ را باندې بد لګي. د انعکاس راډیو ډېرو درنو خوږو او زړه ته رانږدې اورېدونکو سلامونه او ښې پیرزوینې مې ومنئ. هیله لرم تاسې ټول درانه اورېدونکي به راته روغ جوړ خوشحاله او آباد اوسئ او د اختر شپې ورځې به مو په خیر خوشحالۍ سره پای ته رسولې وي. خوشحاله یو چې بیا له اختریزې رخصتۍ وروسته لالهزار ادبي پرکیف او ښایسته خپرونې ته راوګرځېدو. زه یار محمد پردیس یم، سره له خپلو خوږو میلمنو او له ګران تخنیکي همکار جمیل وصال صاحب سره ستاسې چوپړ ته راغلی یم. نن خپرونه کې راسره دایمي همکار او خوږ همکار حضرت یوسفزی صاحب نشته دی، د یو څه مصروفیاتو له وجې ونه شو کولی خپرونه کې برخه واخلي. هغه چې هر چیرې وي خوشحاله دي، خو موږ به تاسې یوازې نه پرېږدئ او موږ به تاسې یوازې نه پرېږدو. خپرونه کې به له یو بل سره یو، خپرونه کې به درته زما خواږه ملګري او میلمانه ترنمونه کوي، دکلومې به کوي، زه به درته انتخابونه در راوړم. وصال صاحب به یې په خپلو ښایسته هنري ګوتو جوړوي او بالاخره تاسې به یې په مینه اورئ. نو خپرونې شروع کې مې هم درته د ښه ترنم ویونکي او ښه شاعر خدایداد خیرخوا صاحب بیتونه وویل. نن خپرونه کې د همدې خوږې شاعرۍ تخلیقګر، نوښتګر او د خوږې لهجې خوږو زمزمو خاوند خدایداد خیرخوا صاحب میلمه دی او له هغه سره خوا کې د خوږې هنجري او خوږ شاعر حمید فضل صاحب میلمه دی. هم ترنم کوي، هم شعر لیکي، او په ټوله کې دواړه میلمانه د ترنم په برخه کې ډېر لاسبري دي. نو دواړو میلمنو ته هرکلی وایو، خپرونې ته ستړي مه شئ، په خیر راغلی او هیله ده چې اختر مو هم په خیر خوشحالۍ سره تېر کړی وي. ډېره زیاته مننه پردیس صاحب. په لومړیو کې تا ته سلام او ستا د خپرونې ټولو مینوالو ته سلام، په دې هیله چې ته هم ښه او اورېدونکي هم ښه وي. علیکم سلام، ډېره زیاته مننه خیرخوا صاحب، خوشحاله اوسېږئ. او فضل صاحب تاسې ته مرکلی وایي، ته هم ستړی مه شئ، په خیر راغلی. کور ودان پردیس صاحب مننه، ژوندی اوسئ. تا ته سلام او ستا تخنیکګر ته جمیل وصال ته او د انعکاس راډیو ټولو کارکوونکو ته کور ودان خوشحاله اوسېږئ. او خیرخوا صاحب وایي چې د اختر رخصتۍ دې په خیر وي، څنګه ژوند په خیر تېر شو؟ ډېره مننه وروره، په خیر وي انشاءالله، چې په خوښۍ هم تېرې کړلې او دوستانو سره وي، په بنډارونو کې وي، او اوس خوشحاله یم چې تا سره هم په بنډار کې میلمه یم. نو ډېر د ښه وکړه خیرخوا صاحب چې بنډارونو کې د اختر له ملګرو سره له کورنۍ سره په خیر خوشحالۍ سره تېر کړی دی، له تا ډېره مننه. نو اورېدونکي به د ترنم په تمه یي، ما ولا د ترنم ویلی دی، خو وړاندې له دې چې ترنم وکړي، خو که خوښه دې زه به شروع کې درته یو څو بیتونه ووایم، له هغې وروسته به بیا تاسې اورېدونکو ته خپل ترنم شریک. بیخي سمه ده، بیخي سمه. اجل احمدزی صاحب وایي چې غم ته مې وخندل په ځان پورې حیران مې کړو، غم ته مې وخندل په ځان پورې حیران مې کړو، لاس مې د ژوند په اوږو واړو روان مې کړو، او خپلې خوښۍ مې دود کړې ستا ملالو سترګو ته. خپلې خوښۍ مې دود کړي ستا ملالو سترګو ته. نه، خپلې خوښۍ مې دود کړي ستا ملالو سترګو ته، او ستا په زړه چې څومره غم د خپل ځان مې کړو، او وڅڅېدلې هغه اوښکې چې مې سترګو کې وي. مننه فضل صاحب، وڅڅېدلې هغه اوښکې چې مې سترګو کې وي، درد مې خبرو باندې راوستو ګویان مې کړو، او زما د هر ارمان په سر خاورې واړولې. زما د هر ارمان په سر خاورې واړولې. مننه، زما د هر ارمان په سر خاورې واړولې، څوک چې د ځمکې لایق نه و د اسمان مې کړو، او اجله یو سړي ته ډېر زیات ملامته یم، اجله یو سړي ته ډېر زیات ملامته یم، په خپلو کړو باورونو پښیمان مې کړو، غم ته مې وخندل په ځان پورې حیران مې کړو، لاس مې د ژوند په اوږو واړو روان مې کړو. نو په همدې بیتونو د اجل احمدزي صاحب خیرخوا صاحب تاسې ته بیا مرکلی وایو، او اورېدونکي به د ترنم د خوږو په تمه څه به وراوروئ. ډېره زیاته مننه پردیس صاحب، یو څه به ووایم، د هغې نه مخکې که اجازه راکړي یو 3 بیتونه به ووایم. اجازه ده. نور ترېنه تنګ یم امان له دې عذاب غواړم، نور ترېنه تنګ یم امان له دې عذاب غواړم، ربه محشر که زه د خپل ژوندون حساب غواړم، لایق د مینې به مې نه یې چې د خوښ نه شوم،
لایق د مینې به مې نه یې چې د خوښ نه شومه که خفه کېږې نه زه بیرته خپل ګلاب غواړم او خاندې به نه په غوسه هم نشي خفه هم نشي خاندې به نه په غوسه هم نشي خفه هم نشي صاحبه سیاست را سره مه کوه جواب غواړم الله او ترنم دی چې ارشاد شیر ته مې د زړه ټوټه ټوټه را ټولوله شیر ته مې د زړه ټوټه ټوټه را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله شیر ته مې د زړه ټوټه ټوټه را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله مونږ زارو هلو به طرف د میک دې ونیو څنګه مونږ زارو هلو به طرف د میک دې ونیو چړو به ماښام کې وظیفه را ټولوله جار چړو به ماښام کې وظیفه را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله شیر ته مې د زړه ټوټه ټوټه را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله واه ډېره شو یو ځای اوس خوله له حیرانۍ را ټولېږي نه څنګه شو یو ځای اوس خوله له حیرانۍ را ټولېږي نه خوله چې کوم سړي موږ پسې نه را ټولوله الله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله شیر ته مې د زړه ټوټه ټوټه را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله ډېر ښه واه مونږ د جانان سندرې ویلې دې کوڅو کې مونږ د جانان سندرې ویلې دې کوڅو کې تاسو د الله په نوم چاند را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله شیر ته مې د زړه ټوټه ټوټه را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله ځینې وخیر خوا رقیب ته هم له زړه دعا کوي ځینې وخیر خوا رقیب ته هم له زړه دعا کوي زلفو یې غومبرو نه خوله را ټولوله ډېر ښه ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله شیر ته مې د زړه ټوټه ټوټه را ټولوله ما ورله د تورو نه مې ورا ټولوله واه ډېر زبردست ډېر خوندور او ښکلی ترنم واقعي چې دغه د زړونو نه چې کوم اوازونه وځي دا حتمي ده چې د شعر د تعریف دپاره وضع شوې خبرې ده چې بیا په زړونو تاثیر کوي خو هغوی چې د ترنم سره لیونۍ مینه لري نو حتمي ده چې د خیرخوا صاحب دا ترنم به یې د خوښې پام وړ ګرځېدلی او ته دې خوشحاله اوسېږي له تا مننه کوو خیرخوا صاحب کمپوز خو دې خپل جوړ کړی ورته او کمپوز مې خپل جوړ کړی څومره خواهدي پې کړې وه
ولا ځینې پردې صاحب ترنم خو تاسې خپل هم کوئ ځینې کمپوزونه خپله را برابر شي او ځینې بیا داسې یو غزل مخې له راشي چې ډېره زیاته خواري به پکې هېڅ به کمپوز ته برابرېږي نه. نو کله کله چې سړی شعر لیکي، ساحل صاحب هم دا خبره کوي، تاسو چې کله شعر لیکئ نو کوشش کوئ چې هغه ترنم کې ولیکئ، نو هغه د زړه درد ورسره شریکېږي، هغه شعر بیا ډېر ښکلی کېږي. نو ځینې غزلونه یې داسې چې هغه اول سر نه په ترنم کې لیکل شوي، ترنم لیکلی نو شاید زه ډېر ښه و خوشحاله اوسېږي. نو ادمي ده چې زما ډېر زیات خوښ شو او د وصال صاحب هم خوښ شو. هیله مند یم چې اورېدونکو به په مینه اورېدلې، ځان سره به یې په موبایلو کې ثبت کړي، دا به بیا اوري، خوند به ترې اخلي، ښه اوسېږي. فضل صاحب ته راګرځو، خو له هغه وړاندې شاهین صاحب وایي چې ښکلی موسم تیر شي ریبار را نشي خوند نه کوي. ښکلی موسم تیر شي ریبار را نشي خوند نه کوي، ستاسو له باغه یو انار را نشي خوند نه کوي. چې ته قصدن په موټر ځان ووهې ښه ژوبل شي او چې پوښتنې ته د یار را نشي خوند نه کوي. مننه. زما د کور دننه شته چې ورته خوښ یم، خو زما د کور دننه شته چې ورته خوښ یم، خو دا من سیوری چې تر ښار را نشي خوند نه کوي. او چې تا خپل وږی نظر هر ځای اچولی وي هی، چې تا خپل وږی نظر هر ځای اچولی وي هی. مننه. چې تا خپل وږی نظر هر ځای اچولی وي هی، خو چې هغه په یوه لار را نشي خوند نه کوي. دلته په هر سړي د خپلې برخې ظلم کېږي، دلته د کار سړي په کار را نشي خوند نه کوي. دا څوم کال دی چې د خپلې کوژدې ډاډ را کوي. دا څویم کال دی چې د خپلې کوژدې ډاډ. مننه. دا څویم کال دی چې د خپلې کوژدې ډاډ را کوي، شاهینه سږ کال چې دیوار را نشي خوند نه کوي. دا د خوستوالو ملګرو شعر دی، د خوست الکان او د خوست ځوانان ډېره ښه شاعري کوي. وایي ښکلې که په خوست یا ننګرهار اورېدلې دي، ښکلې شاعري هم یا په خوست یا ننګرهار کې ده. نو مننه. د خوست ملګري دې ژوندي وي، هغوی به زموږ خپرونه اوري. ډېر خوستوال ملګري خوشحاله دي اوسېږي. حمید فضل صاحب تاسو ته راګرځو، ستاسې د غږ خوږو ته به اورېدونکي په تمه یي څه به راته وایي. پردیس صاحب مننه. د ترنم نه مخکې یو څو بیته دي تاسې او خیرخوا صاحب ته ډالۍ ډېر شاد چې را جوړه شوې او بیا ماته شوه. را جوړه شوې او بیا ماته شوه. مننه. را جوړه شوې او بیا ماته شوه، ستا د غم لاندې زما ملا ماته شوه. را جوړه شوې او بیا ماته شوه، ستا د غم لاندې زما ملا ماته شوه. باور دې وشه زړه مې برېښ وکړلو. مننه. باور دې وشه زړه مې برېښ وکړلو چې دې په شونډو کې مسکا ماته شوه. ترنم دی چې د ژمي د لومړي موسم باران دی او ساړه دی، خپل ځان را سره ستړی شان روان دی او ساړه دی. د ژمي د لومړي موسم باران دی او ساړه دی، خپل ځان را سره ستړی شان روان دی او ساړه دی. تازه را پورته شوی یم د ګرم یو مجلس نه، تازه را پورته شوی یم د ګرم یو مجلس نه، تازه مې زړه په چا پسې وران وران دی او ساړه دی، خپل ځان را سره ستړی شان روان دی او ساړه دی. یوازې یم لمر مخیا راځه وړانګې خورې کا، یوازې یم لمر مخیا راځه وړانګې خورې کا، یوازې یم خپل کور راته زندان دی او ساړه دی، خپل ځان را سره ستړی شان روان دی او ساړه دی. په زړه مې میلمانه د پېښور جانان یادونه، په زړه مې میلمانه د پېښور جانان یادونه، ورخ د سپینې واورې او پغمان دی او ساړه دی، خپل ځان را سره ستړی شان روان دی او
ساړه دي خاموش سړکونه دي تیار د اوسیلې ده خاموش سړکونه دي تیار د اوسیلې ده تایرا زړه زما پریشان پریشان دیو ساړه دی خپل ځان را سار ستړی شان روان دیو ساړه دی د جمی د لومړي موسم باران دیو ساړه دی خپل ځان را سار ستړی شان روان دیو ساړه دی. واه 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 ډېر خوندور. د زړه په سر مې لړزان بیرته راوړه د زړه په سر مې لړزان بیرته راوړه عشقه تیر شوی دوران بیرته راوړه زما ویده زخمونه وتخنوه زما ویده زخمونه وتخنوه بړو کې مړاوې خفګان بیرته راوړه کله د ټول په بېننګۍ غږېږي له مانه وړي شیان بیرته راوړه کله د ټول په بېننګۍ غږېږي له مانه وړي شیان بیرته راوړه پردی خنجر له بډې وغورځوه پښتونه پاڅه ایمان بیرته راوړه سترګو دې وچ کړل د ارمان ګلونه پر هر د زړه په ګریوان بیرته راوړه دا ځلې ګډې وډې څړې راشه مننه دا ځلې ګډې وډې څړې راشه د زړو شپو تصویران بیرته راوړه خدایه ورخت په دې کوڅه راوله په تږي دښته باران بیرته راوړه خدایه ورخت په دې کوڅه راوله په تږي دښته باران بیرته راوړه. د عبدالمنان ورخت صاحب بیتونه بلکې ټول غزل مې ستا ترنم ته ډالۍ کړ. فضل صاحب خوشحاله اوسېږي ډېر خوږ ترنم او له تا مننه. بیا به هم نوبت درکوو اورېدونکو ته به کوم خوږ ترنم بل وراوروي ځکه اورېدونکي دې په یو ترنم نه پرېږدي او زه د هغو نماینده یم ځکه زه دې نه پرېږدم که نه خوشحاله اوسېږي. فضل صاحب څه کارو بوخت یاستئ فرهنګي بهیرونو ته تګ راتګ کوئ نه کوئ ادبي ناستو کې برخه اخلئ یا نه؟ ادبي ناسته کې پردیس صاحب برخه اخلو او کار پوښتنه دې وکړه چې کار ساختماني کار کوم. ښه ډېر ښه دی. خیرخوا صاحب ستاسې بهیرونو ته تګ راتګ څنګه دی؟ سره له دې چې دا کرونایي وضعیت هم تېر شو او هر څه په ټپه ولاړو دلته د اختر مسایل پکې 2 اخترونه پکې راغله روژه پکې وه او څنګه دی دا بهیرونه ولسوالیو کې دلته ښار کې تګ راتګ کوئ یا نه؟ پردیس صاحب لکه څنګه چې تاسې ویل تازه اجازه ورکړل شوې ده تر څو خلک یو ځای ته راټول شي او هغه خپل کارونه چې کوم دي که یا بهیرونه دي هغه نور هغه کارونه چې ډلې سره کېږي نو لا تر اوسه خو داسې ډېرې غونډې نه دي شروع شوي د اختر 2 او 3 دغې ورځو باندې هغه بهیرونه فعال شوي دي نو انشاءالله چې په کلو کې کوم دي هغه کې هم برخه اخلو او ښار کې چې کوم دي انشاءالله دې له به هم راځو. ښه ډېره ښه خبره ده. نو له تا مننه. اورېدونکو ته به دا ووایو چې همدا شیبه له انعکاس راډیو څخه د لالهزار ادبي خپرونې ته غوږ یاستئ. زه یار محمد پردیس یم او خپرونه کې راسره ښه شاعر او د خوږې حنجرې خاوند خدایداد خیرخوا صاحب او همدا ډول شاعر او د ترنم بلبل حمید فضل صاحب خپرونه کې مېلمانه دي او تاسې موږ سره خپرونه تر پایه واورئ. نور ترنمونه او خوږې دکلومې هم لرو او داسې په پوره ژمنې به هم نه وایو خو که وخت و او کوم نوی سرو کې موږ سره یا خیرخوا صاحب او فضل صاحب سره په ذهنونو کې وو نو که خیر وي هغه به هم درته په ګډه وایو. نو خیرخوا صاحب تاسې سره ګرځو ستا نوبت دی دا ځل به څه راوروي؟ دا ځل به زه یو غزل درته ووایم خو په ترنم کې نه همداسې به یې وایم همداسې وایي دکلومه به یې کومه. ښه صحیح ده. نو تا ته منتظر یو بلکې تا ته واک هم درکوو چې څنګه یې راوروي. کور ودان یو څو بیتونه دي چې اغیز لرم په ځان کې په شخصیت باندې د خلکو اغیز لرم په ځان کې په شخصیت باندې د خلکو نفرت زه بدلوم په محبت باندې د خلکو خبر نه دي چې هر یو ته خپله برخه رسي خبر نه دي چې هر یو ته خپله برخه رسي خبر نه دي چې هر یو ته خپله برخه رسي زمونږ چم کې لانجه ده په جنت باندې د خلکو. الله الله بیا یې وایه. خبر نه دي چې هر یو ته خپله برخه رسي زمونږ چم کې لانجه ده
په جنت باندې خلکو غزل دی چې یا ژونده له دې وروسته خو مې خاورې په سر نشي. یا ژونده یا ژونده له دې وروسته خو مې خاورې په سر نشي، د زار ګوټه کوم دی خو د دې نه بتر نشي. یا ژونده له دې وروسته خو مې خاورې په سر نشي، د زار ګوټه کوم دی خو د دې نه بتر نشي. دا کړس خندا مې وګڼه چې ځان دوکه کومه، دا کړس خندا مې وګڼه چې ځان دوکه کومه، خو نور زما د زړه د دردېدو نه خبر نشي. واه ډېر علي ډېر. بس پوه شه چې دا مینه په رښتینې مینه نه ده. بس پوه شه چې دا مینه په رښتینې مینه نه ده چې ورځ در باندې تېره شي له یار مرور نشي. بس پوه شه چې دا مینه په رښتینې مینه نه ده چې ورځ در باندې تېره شي له یار مرور نشي. زما د ژوند ډیوه زما د زړه سکون دی ده، زما د ژوند ډیوه زما د زړه سکون دی ده، د مرګ خوبه زما دې له هېڅکله ورنشي. زما د ژوند ډیوه زما د زړه سکون دی ده، د مرګ خوبه زما دې له هېڅکله ورنشي. مشکله د خیرخوا چې یا اسان او یا بدل شي، د ژوند سړو تودوله چې مضبوط لکه غر نشي. مننه ډیره مننه. خوشحاله اوسېږي خیرخوا صاحب. او دا ترنم نه دی څنګه ځان ګوښه کړ؟ نو زه یم چې اخر کې یو سروکي ووایو که نه. ښه هغه ته ځان اماده کښېنه. ته چې دا کومه انرژي ده دا به هلته په سروکي کې موږ په هغه مصرف کړو. نو ډیره مننه. خوشحاله اوسېږي. بختیار ساحل صاحب وایي چې یو یار وي، یو مرید وي او یو پیر د سړي وي. یو یار وي، یو مرید وي او یو پیر د سړي وي. په ژوند کې باید څه نه څه تاثیر د سړي وي. بس هسې چې د بل انسان محتاجه پکې نه یي، بس هسې چې د بل انسان محتاجه پکې نه یي، مزه کوي چې دغسې تقدیر د سړي وي. دا ولې د دنیا مسته نشه له سړي نه ځي، دا ولې خلک غواړي چې جاګیر د سړي وي. او ساحله پس له مرګه به دوی څه غواړي له چا، ساحله پس له مرګه به دوی څه غواړي له چا، ساحله چې واټونو کې تصویر د سړي وي. نو مننه. او دا بیتونه تا ته ډالۍ او بیا فضل صاحب ته به ښه راغلاستي. نو له فضل صاحب نه به یو خوږ ترنم بل واورو، او که بیا وخت اجازه نه راکوله یا وخت مو پوره و نو سروکې به وایو. خو تخنیکي همکار اوس یو وخت لا شته دی، تاسې خپل بانډار مخ ته بوځئ. صحیح ده. پردیس صاحب د ترنم نه مخکې یو څو بیتونه دي ټولو ملګرو ته ډالۍ چې ښځه به خود ویم چې دې خلکو کې اسلام نشته، ښځه به خود ویم چې دې خلکو کې اسلام نشته، زمونږ د ساه د اخیستلو انتظام نشته، غزل لیکلی نشم په ما باندې الهام نشته، تاسې پوهیږئ ناس محفل کې مې ګلفام نشته. الله ډېر مننه. ټولې پنځه ګوتې زما په طرف څه لنیسي، ټولې پنځه ګوتې زما په طرف څه لنیسي، دلته غم دا ده چې خپل ځان ته د چا پام نشته. مننه. او ته بدګمانه یې فضله ستا فتوه دروغ ده، ته بدګمانه یې فضله ستا فتوه دروغ ده. مننه. زما لاسونو کې تسبیح دی پکې جام نشته، الله ډېر چې خلکو کې اسلام نشته. او ترنم نو په دې ډول دی پردیس صاحب چې د کاروان صاحب یو څو بیتونه دي. ارشاد دی. زمونږ د کلي هغه دنګه جینۍ، هغه په سپین کې غنم رنګه جینۍ، اوس یې سر سالو لمبا نه وخې، اوس په پسو ګوتو چمبا نه وخې. ډېر ښه. چې سندرې په لاس رانیوې، د بام کوترې په لاس رانیوې، چا یادونه د لالي وژلي، چا یې په غشو کشمالي ویشتلي. هغه د ژوند په شانت دنګه جینۍ، هغه په سپین کې غنم رنګه جینۍ، اوس یې سر سالو لمبا نه وخې، اوس په پستو ګوتو چمبا نه وخې. هغه چې داسې سپین سپین اوړي،
سړی به خود ورته له دینه اوړې سپرلی استا دا ګلابي رنګونه یوازې دې چمکي په مینا اوړې ستا خو زړګی د نفرتونو ډک دی زما د زړه له جامه مینه اوړې فرهاده څه به وایې څه به کوې چې له مداره دې شیرې نه اوړې زمونږ د کلي هغه دنګه جینۍ هغه په سپین کې غنم رنګه جینۍ اوس یې اسر سالو لمبا نه وښې اوس په پستو ګوتو چمبا نه وښې ډېر زبردست ډېر خوندور د کاروان صاحب نظم او په منځ کې د فرهاد صاحب بیتونه بس ډېر جالب ډېر خوندور نو فضل صاحب له تا نه په خپل ځای ډېره زیاته مننه ډېر خواږه ترنمونه دې راواوره خپرونه کې او بیا به خپرونو ته راځي خوشحاله اوسېږي د کاروان صاحب ډېر خوږ نظم دې راواوره که څه هم اورېدل شوی و خو تا په بیل انداز په خپل غږ ښکلی ولوستله تا مننه کوو نو خیرخوا صاحب تا ته درګرځو او یو نوی ترنم په نوي کمپوز باندې درنه اورو او د دې کمپوز په تړاو باندې چې دا څه ډول کمپوز دی یا دې څنګه برابر کړی دی او په دې تړاو به وروسته اورېدونکو سره خبرې وکړو خو زه چې څومره خبر شوی ما یو نوی شعر دی په نوي کمپوز راوړی دی راځه نو تا اورېدونکو سره دا شریک کړه بیا به وروسته پرې خبرې وکړو ډېره مننه فردي صاحب یو څه نوي دي په دې هیله چې ستا او د اورېدونکو ټولو خوښ شي ډېر به ښه ارشاد دی د تقدیر دغه انصاف دی او کبو د تقدیر دغه انصاف دی او کبو می ژوند زما سره خلاف دی او کبو می د تقدیر 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 کول امنا قبل څه سنا دی کول امنا قبل څه سنا دی کول امنا قبل څه سنا دی پخپل جرم پخپل جرم پخپل جرم پخپل جرم پخپل جرم اعتراف دے او کبو میں پخپل جرم اعتراف دے او کبو میں ژوند زما سره خلاف دی او کبو می د تقدیر 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 زه بې حده زړه هم کوم خندا هم کوم زه بې حده زړه هم کوم خندا هم کوم ما کې دغه یو اسراف دی او کبو می ما کې دغه یو اسراف دی او کبو می ژوند زما سره خلاف دی او کبو می د تقدیر 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 داسې جنگ چې پکې خیر او شر نه وي بیا خو جنگ د سترګو
قومي الله زه په زړه کې خدای د فکر په زور ګورم یو کعبه د بل طواف دی او قومي د تقدیر 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 زه به هم یم ته به هم یې ژوند به جوړي زه به هم یم ته به هم یې ژوند به جوړي یو یقین دی 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 پوټ شاف دی او قومي یو یقین دی پوټ شاف دی او قومي ژوند زما ژوند زما سره خلاف دی او قومي د تقدیر 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 ستا په نوم مې د خیر خواله دین روستا ستا په نوم مې د خیر خواله دین روستا ستا په نوم مې د خیر خال دین روستا د ټول عمر 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 اعتکاف دی او قومي د ټول عمر اعتکاف دی او قومي ژوند زما سره خلاف دی او قومي د تقدیر 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 دا غا انصاف دی او قومي ژوند زما سره خلاف دی او قومي واه 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 ډېر خوندور ډېر په زړه پورې نو موږ هم در سره دا تقدیر لفظ کومو دا ما او فضل صاحب هم بار بار تکرار څه خبره چې اوس فضل صاحب نه مننه وکړو تا نه وکړو خپل ځان نه وکړو ځکه قواله کې ټول ګډو خو راز کې بیا ډېره مننه د خیرخوا صاحب نه کوم ولې چې ترنمونه خو موږ ډېر اورېدلي وو خو د قوالۍ په طرز باندې بغیر د موسیقۍ له آلاتو په دغه ډول کمپوز باندې یو څه ویل بیا لنډ سیلابه غزل په دې کمپوز کې ویل دا بیخي نایاب و دا بیخي نادر و نو که هر څومره ستاینه او صفت خیرخوا صاحب ستاسې وکړو دا بیخي کمه ده ولې چې موږ په موسیقۍ کې د رفیق استاد قوالی مشهوره ده په پښتو موسیقۍ کې موږ ډېر اورېدل ده د ځینو نورو پښتو ژبې د وتلو او نوموتو هنرمندانو خو مګر د ترنم په برخه کې رسا غږونه شته دی په خپل ځای خو خیرخوا صاحب یو نادره دی دا وکړه چې قوالی طرز کې دی ترنم واوره ډېر خوندور پردې صاحب مطلب دا ترنمونه زه ډېر وخت نه اورم که نه هر هغه شی ډېر خوندور چې په هغه کې نوښت وي او وخت سره مطلب د ملګرو د کور ودانې ستاسې مطلب دلدار صاحب څه ملګري نور دي چې هغوی وخت سره کوشش کوي ملګرو ته نوي نوي طرزونه برابر کړي نوي نوي شعرونه ورته وایي ما سره د ډېر وخت نه دا فکر و شاید زما دغه هڅه کامیابه یا ناکامه دا به اورېدونکي به فیصله وکړي دا خو اوسره زه وایم که نه چې دا کامیابه ده له خیره ویسار صاحب باندې هم دا ترنم ډېر ښه ولګېده او انشاءالله به په خپلو هنري ګوتو ډېر ښایسته جوړوي او اورېدونکي به په مینه اوري لکه څنګه چې اوس واورېده نور اورېدونکي چې تکرار خپرونه اوري هغوی به په مینه اوري نو ډېره مننه په خپل ځای خوشحاله اوسېږي ته دې ژوندی تا ته به زه د ورښت صاحب څو نور بیتونه ډالۍ کړم خاص تا او ستا ترنم ته ډالۍ چې خښې مې په زخم کې نوکارې دي لالیه خښې مې په زخم کې نوکارې دي لالیه مننه خښې مې په زخم کې نوکارې دي لالیه سترګې مې په تا پسې بیمارې دي لالیه ستړی یم د دې سپۍ زمانې له روابطو ستړی یم د دې سپۍ زمانې له روابطو ټولې یارانې تر نوي لارې دي لالیه او زور ورکه له ګوتو نه مې وباسه ټسونه زور ورکه مننه زور ورکه له ګوتو نه مې وباسه ټسونه وینې مې رګونو کې خمارې دي لالیه او وخت ښایي د پستو شونډو پاړونو نه دې جار شم وخت ښایي د پستو شونډو پاړونو نه دې جار شم مالګې مې په هر پر هر هوارې دي لالیه زه د بې باکیو په انجام یم ژړېدلی زه د بې باکیو په انجام یم ژړېدلی اوښکې مې په سترګو کې مردارې دي لالیه ستا ورښت یې وایسته له دینه له مذهبه ستا ورښت یې وایسته
له دینه له مذهبه ستا د بډو څوکي څه کفارې دي لالیا خاخې مې په زخم کې نوکارې دي لالیا سترګې مې په تا پسې بیمارې دي لالیا. ډېر نو خیرخوا صاحب او فضل صاحب تاسو دواړو ډېره زیاته مننه چې زحمت مو وایست زموږ بلنه مو ومنله خپرونې ته راغلی او له اختر وروسته مو د لومړۍ خپرونه له اورېدونکو سره وکړه. کور مو ودان ډېره مننه. تا نه هم ډېره مننه وروره چې موږ هم را دعوت کړو دلته او زموږ مینوالو سره زموږ غږ شریک هر کله. فضل صاحب تاسو نه مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. له ټولو اورېدونکو ډېره مننه چې خپرونه یې له پیله تر پایه را سره تعقیب کړه، وایې اورېده، ویې زغملو او له نوو ترنمونو دکلومو انتخابونو یې خوند واخیست. له خپل تخنیکي همکار جمیل وصال صاحب هم نړۍ مننه چې خپرونه یې را سره د ثبت او ایډیټ په برخه کې مرسته وکړه او له خپلو نورو تخنیکي همکارانو هم نړۍ مننه کوو. د لالهزار دا خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا چې له خپل خوږ همکار حضرت یوسفزي صاحب سره بلې خپرونې ته راګرځم. تاسې په لوی الله سپارم، هر چیرې چې اوسئ ښاد او اباد اوسئ.